د افغانستان په تاریخ کې شرمونکې ورځ جنرال عبدالرشید دوستم رسما مارشال شو. څنګه او چرته مراسم ورته نیول شوي وو او دوستم په خپلو خبرو کې څه وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د پراخو او رسمي مراسمو په لړ کې د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. دغه پراخ مراسم جوزجان ولایت کې جوړ شوي وو چې د مصالحې شورا مشر عبدالله ګڼو سیاسونو او د دوستم پلویانو پکې حضور درلود. دغه مراسمو ته له وړاندې پوره چمتووالی نیول شوی و او حتی له پرونه ویډیوګانې نشرېدې چې د دوستم د مارشال کېدو د خوښۍ له کبله پکې ګڼې نجونې نڅېدلې. دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکولو په اړه د ولسمشر غني فرمان د شاکر کارګر لخوا ولوستل شو. بیا د مارشالۍ رتبه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله لخوا د عبدالرشید دوستم پر اوږه باندې ور وټومبل شوه. وروسته بیا دوستم په خپلو خبرو کې د مارشالۍ رتبې ترلاسه کول د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. عبدالرشید دوستم له عبدالله څخه مننه وکړه چې له ولسمشر غني سره سیاسي توافقنامه کې د ده لپاره د مارشالۍ رتبې اخیستل شامل کړي وو. دغه راز عبدالرشید دوستم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د طالبانو د پلمې ختمولو په هدف د دغې ډلې پاتې بندیان هم آزاد کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ که چېرې طالبان تر دې وروسته هم پلمې وکړي په وینا یې پر وړاندې به یې کلکه مبارزه وکړي. هغه د طالبانو د ماتولو لپاره یو ځل بیا له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د جګړې مسؤلیت دې ده ته وسپاري. نوموړي زیاته کړه د سولې ملاتړ کوم خو که چېرې سوله ونه شوه له هغه وروسته مسؤلیت د محمد اشرف غني په اوږو دی. دوستم وایي که چېرې اجازه راکړي طالبانو ته ماتې ورکوم او دغه تاریخي مسؤلیت به د جنرال دوستم په اوږو وي. دغه راز دوستم له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له افغانستان څخه په وتلو کې بیړه ونه کړي. په هر حال ټولنیزو رسنیو کې جنرال دوستم ته چې په وژنو، جنسي تیریو او نورو جرمونو تورندی د مارشالۍ رتبې ورکولو ګڼ غبرګونونه راپارولي. خلک وایي حکومت په دې کار سره د مارشالۍ رتبې ته سپکاوی وکړ. دوی وایي د دې پر ځای چې دوستم محکمې ته کش شوی وای بدبختانه د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هر حال دوستم ته مارشالي د عبدالله لخوا له ولسمشر غني سره په هوکړه کې شرط کېښودل شوې وه او په وچ زور یې ورته واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غني په دغه کار سره لوی تاریخي مسؤلیت واخیست او اوس یې په وړاندې ګڼ خلک وپارېدل. په هر حال تاسو د دوستم د مارشال کېدو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.